الرحیم. السلام علیکم کتونکو مینوالو، شیر علي خان بشخیل درته بیا یو وار د بحرین د بازار ناظر یم او دلته باقاعده د مشهور روایتي مهمان نوازۍ چې کوم مرکز دی ګریس هوټل د هغوی باقاعده افتتاح وشوه. د علاقې معاشران معززین علاقه پخواني چې کوم دی نمایندګان قومي هغه وله راغلي او باقاعده یې افتتاح کړه. دا هوټل څنګه و، دا څنګه چلېدو، بیا په دې باندې څه شي و، دا تفصیلا به سره دې خبره کوو. کله چې د اګست د میاشتې نه مخکې سیلاب نه و راغلی نو د بحرین رونق ټول په دې هوټل باندې و. زه به تاسو ته په دې باندې د هغې د دې هوټل سابقه تصویر ښیم او ویډیو به درته ښیم. خو چې کله به سیلاب راغی بحرین بازار یې ویړو مکمل ډیمیج کو، بیا شګې باجرین او په دې روډ باندې بهېدې نو دا هوټل ورسره هم ډیمیج شوی. خو اوس هم تقریبا زیات تر هوټلې چې کوم دي خرابې دي. د دې هوټل انتظامیه چې کومه ده د ټورسټ په پرزور اصرار باندې دوی بیا خپل هوټل بحال کړی دی. په دې کې د هغې نه ښه چې کوم دی هغه یو سټنډرډ جوړ کړی دی او د هغه خلکو دپاره د نننی پیغام دی زمونږ چاته چې پته نشته چې یاره ګریس هوټل خراب شوی او بیا بحال شوی او که نه نو نن تاسو ته ښیمه چې ګریس هوټل بحال شوی دی. د ګریس هوټل ام پي محمد علم خان موږ سره ناست دی. د هغوی نه به تپوسونه کوو چې وروره د ټول نه مخکې خو سره د خپل چینلو په ذریعه باندې هغه ته مبارکباد وایو. السلام علیکم جی، مبارک شي. وعلیکم السلام، خیر مبارک ستاسو. دا راته وایي چې نن تاسو باقاعده د هوټل افتتاح وکړه، دوباره افتتاح چې موږ ورکړی د بحالۍ نه وروستو په هغې باندې د علاقې ټول معززین راغلي وو، ټریډ فیډریشن والو پکې وو، د هوټل اسوسییشن والو پکې، سابقي ناظمینو پکې، قومي نمایندګانو پکې. څه وایي هغه خلکو ته چاته چې د اوسه پورې دا پته نشته چې یاره ګریس هوټل دوباره بحال شوی دی، هغوی خپلې هغه هلې ځلې شروع کړي. تاسو په دې کې څه ته وکړئ دا بحال شوه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما د ټول پاکستان چې څومره داخل کې پاکستان کې خلک دي او څومره بهر دي، که یورپ کې دي او که UAE کې دي او که عرب ملکونو کې دي، ټول په دې هوټل کې زموږ سره آل فیسیلیټیز موجود دي. زه په خپله په دوبۍ کې پاتې کېږم. دوبۍ کې چې کوم فیسیلیټیز دي هغه ټول موږ په دې هوټل کې اوس اویلیبل کړي دي. د دې نه مخکې هم پکې خو اوس موږ د هغې نه دی ښه رینیویټ د هغې نه په جدید طریقه باندې رینیویټ کړو. ښه بهترین سهولیات پکې موجود دي، بهترین وائی فای سټاف دی زموږ سره او د هر قسم سهولت لکه په دې کې ګرمي اوبه هم زموږ سره 24 ګنټې دي، بجلي 24 ګنټې ده چې څه قسمه او څه قسمه فوډ ستاسو پکار وي هغه هم شته. وائی فای هم زموږ سره شته دی چې هر چا ته زموږ خواست دی چې خامخا د ګریس هوټل ویزټ وکړي او د ژوند خوندونه مزې واخلي. صحیح دی جي، دا هوټل خو تباه شوی وران شوی او بحرین ډیمیج شوی. په دې باندې تاسو دوباره ډېره زیاته خرچه وکړه. تقریبا څومره خرچه وکړي؟ چې موږ په دې باندې 30 لک روپۍ خرچه کړې. 30 لک روپۍ دوباره دی موږ جوړ کړو، کمپلیټ موږ یې جوړ کړو او د هغې نه ښه جوړ کړو. ځکه چې دې کې څومره سامان و هغه خو زوړ سامان اوس خو زموږ ټوټل نوی سامان، که دې کې بیډونه دي او که دې کې کومونه دي او که دې کې موږ ټوټل لکه د دې چې څومره ساده دي لکه دی داسې شو لکه سیم نوی. صحیح د دې کې د خوراک څښاک انتظام هم تاسو شته کوم چې رسټورانټ ورته موجود دی؟ او جي موږ سره دې کې شینواري هم میلاوي د خوراک چې دی کوم د بیټکور مشهور دی شینواري غوښه چې ده او که هر قسم پارټي څوک دلته غواړي ټراوټ فش هم شته، چکن کړایان هم شته، هر یو شی شته. هغه موږ دلته په آرډر باندې تیاروو او موږ سره بهترین حال دی او کمرو ته هم موږ سروس ورکوو د ډوډۍ او زما د ټول پاکستان ولس ته دا خواست دی چې ګریس هوټل ته لازم ویزټ وکړي او په اولني ویزټ باندې کومه چې دا میاشت روانه ده په دې کې ما 50% ډسکاونټ ورکړی دی او په اختر کې په دې کې 25% ډسکاونټ دی. صحیح ده. د ګیراج سیسټم د ګاډو د ټول هر څه سره شته که نه؟ دا په ټول بحرین کې دا یو واحد هوټل دی چې په هغې کې چې دی د پارکینګ چې دی انډرګراوند دی، لکه د پاسه کې چت دی، ستاسو ګاډي 100% دلته محدود دي. نورو کې تاسو ګورئ نو کولاو دی، خو نه دلته په ستاسو د چت بلاندې ګاډي ولاړې دي. صحیح دی. رور چې کوم دی هغوی باقاعده د خپل هوټل هغه خبرې اترې وکړې. کتونکو څه 2022 کې کله چې سیلاب راغی د دې نه مخکې د دې هوټل چې کوم حالت و د هغې نه وروسته دا هوټل په دوباره بحالۍ کې لکه څنګه چې موږ وایو چې کله یې څنګه وران شي نو د هغې نه ښه اباد شي. الحمدلله ګریس هوټل چې کوم دی دوباره بحال شوی دی. د هغې ام ډي چې کوم دی هغه موږ سره ناست وو، نو مشران موږ سره ناست دي، د هغوی منیجر د هغوی شټاف موږ سره ناست دی. موږ د کمرو ویزټ وکړو، موږ به تاسو ته په کمرو چې څه دي هغه کمرې به تاسو ته ښایو، د دې واشرومونه به تاسو ته ښایو. په دې کې چې کوم
سرویس ته د پارکینګ هغه به تاسو ته ښایو. خو یوه خبره دا هم کول غواړو چې دلته چې کوم سهولیت دا خلک ځان ته په خپله مهیا کوي هغه دوی په خپله باندې کوي. د حکومت د طرف نه په دې کې هېڅ کارکردګي نشته. نه اوس چې کوم نګران حکومت راغلی دی د خو چند ورځې وشوې نه د دوی د طرف نه څه شته، نه تېر شوی صوبایي حکومت چې کوم دی د هغوی د طرف نه څه شته. به هر حال بحرین چې کوم دی د ټولو نه ښکلی بازار دی، د سوار یو دا یو ټوریزم سپاټ دی. په دې باندې به پټه چلیږي، د دې هوټل پټه به زمونږ چلیږي، نمبر به په هغې باندې باقاعده څه ټیم مونږ 24 ګنټې سرویس دی دا، څه ټیم مونږ چې تاسو رابطه کوئ په دغه موبایل نمبر باندې رابطه وکړئ، تاسو ته به دلته هر څه څه میلاویږي. کمرې په دې کې دا راته ووایي محمد صاحب دلته که څوک میټینګ کوي یا څوک داسې کوي تاسو سره یو حال شته و چې بهترین اوس دا الیکشن را روان دی، زما چې څومره پارټیانې دي هغه ما سره کانټیکټ کولی شي. موږ سره 200% لکه 200 کسان موږ ځای کولی شو. هغوی له موږ د ډوډۍ پروګرام هم کولی شو بهترین. که هغوی روغ ګډن غواړي هغه هم له موږ ارینج کولی شو. هر قسم خوراک غواړي هغه ارینج کولی شو. ټي پارټي موږ ورکولی شو. میټینګ دپاره موږ آل فیسلټیز ورکولی شو. انشاءالله به د ټول بارین کې دومره ښکلی حال نشته څنګه چې موږ سره دی. هغه تاسو خو ولیدو چې کمرې زموږ سره 34 کمرې دي، 34 کمرې دي او 34 په 34 باندې چې دی فول فرنش دي او کلین دي، صفایي ده. موږ ډېر زیات خیال ساتو، د مېلمنو موږ ډېر زیات خیال ساتو. موږ ریکوست چې لازم یو پیره خامخا زموږ د هوټل ویزه کوي چې بالکل یوه پیره خامخا په بحرین کې د ګریس هوټل ویزټ وکړئ، د دې نه مزه والئ. خپلو هغه ملګرو ته مو ووایئ چا ته چې پته نشته چې په بحرین کې د سهولیت موجود دي. دلته تاسو خپل میټینګ کولی شئ، دلته هال شته، دلته کمرې 34 کې 34 کمرې دي، د خوراک سټاک پروګرام شته. تقریبا دوی ولې د هر څه شته د هغې مین مقصد دا دی چې دا کوم صاحب ناست دی دوی د ملک نه بهر ټیم تېر کړلی و، هلته هم تاسو د هوټل کاروبار کړی، نو هلته د دوی رسټورنټ هم په هغه سیسټم باندې دا هوټل آباد کړلی. امید لرم چې تاسو به زموږ نننی پروګرام خوښ شوی. زه شیر علي خان مشتخیل نه د بل پروګرام اجازه غواړم. ښه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علي خان تاسو نو تاسو راغی دلته او ډېر د خوشحالۍ خبره ده. نن الحمدلله زموږ دوستان محمد علم خان، واوا خان، نور علم خان د دا هوټل ګریس هوټل ډېر بهترین طریقې سره دی خپل هغه پیریډ کې دا هوټل وچلو. او نن دا د سیلاب 2013 سیلاب کې ډېر زیات بچیو بحرین بازار اوس اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً د خلکو خپل هغه هوټل دوباره بحالي هغه کو دې هوټل باندې بلا خرچ کول شو دی پیره. اور خدا چې الله پاک شکر دې چې دا هوټل دوباره خپل زړه حالات لا راغی اور ان شاء الله الله رب العزت نتمه لرو چې دا بحرین بازار چې دوباره خپل زړه حالات لا راشي. خدا چې موږ ګورنمنت نوم دا چې زموږ شکایت دی چې اوسه پورې ګورنمنت هیڅ هغه ونه دا دسمه کار شو خپل اپنی مدد آپ کے تحت دا هوټل بحال کو. دا روډونو حالات خراب دي، اوسه پورې دلته ټرانسفارمر نشته. کئی بار د وابډا هغه یقینداري کړی دی چې هغه لا پیمنټ هم شوی دی 32 लाख रुपए چې دا 200 کې ټرانسفارمر او کمبه ولګي او ډېر کار اوسه پورې هیڅ نشته. او دا چې حکومت د جذبې نه علي موږ بالا کام نه خواست کوم چې دا زر صدر د بحرین بازار بجلی باد شي، بحرین بازار کم چې دی هغه دا ملوي صفا شي او دا بحرین هغه زاړه رونقونه باد شي. نن زموږ د مدین مشرانو او زموږ بحرین ټول چې کوم د چاپېره شوي او یو خوشحالۍ موقع شوه چې دلته بحرین کې شپږ هوټلې نن په شپږم هوټل چې کوم د ګریس هوټل موږ ته دوباره بهترین طریقې سره بحالي وشوه. اپنی مدد حکومت موږ سره نه څه کړي دي او نه څه امکان دی او نه څه موږ ته مایو. په 2010 کې چې کوم سابقه موږ ته USAID یا سمیډا څه خو بکړو نو دې پیله خو ګورنمنټ چې کوم دی هغه باندې هغه انوسیوم بند کړه نو موږ ته هغه هیڅ نه کړی. نو اپنی مدد لګیا یو بلکې بحرین کې هم باندې دونه ظلم کړو چې اوس موجوده تاسو وینئ چې سند کې هم اپنی مدد شاولې لګولې دي خپل اپنی مدد په خپل کار کوو. یعنی موږ سره ګورنمنټ هیڅ نه کړی. دا هغې باندې صرف بدی چې علاقه ټوریزم علاقه ده. په بحرین کې ما سره 15 شپږ هوټلې ماشاءالله سټارټ شو. نن چې کوم د ګریس هوټل خو باقاعده بهترین انتظامات سره هم سټارټ شو او تمام مېلمانو ته چې کوم درخواست دی چې امن علاقه ده او پیسفل دی او هیڅ تکالیف نشته او ښه په جذبه باندې بحرین ته رهایش چې کوم تاسو داخل شي. زه تمام مېلمنو ته خواست کوم چې هغه د راځي بحرین ته. بحرین کې ګریس هوټل نن بیا پروګرام شو او ستاسو دغه زړې مهمان نوازۍ نه به ستاسو ډېر زیات خیر ساتي، ډېره منډه کړډه ووایي او د حکومت نه دا اپیل کوم چې باید دا کومې هوټلې دی دغه خرابې کړلې سیلابونه او دی تېر حکومتونو دوی سره ډېر غټ غټ امدادونه کړي، ډېر غټ غټ امدادونه یې کړي. دې حکومت کې دا هم نه دي شوي چې شیول ورکړي چې دوی هغه د اوبو هغه نکاسۍ هغه لینډ برابر. د دې حکومت نه څه مطلب وي؟
دا اوسنی حکومت تیر شوی حکومت تیر شوی حکومت دا اوسنی حکومت دا ټول چې دي دا چې څونه دي په دې کې دی نه دا د حکومت چې د دوی سره ملګرتیا وکړي اوس دا اوس حکومت چې ده ته هم وایم چې دی راشي د دې د بازارونه او دا د زر زر د بدې روډونو باندې کار وکړي ځکه دا دونه نه دی لږ نور خراب دی فقط د چې دا زر ته زره په ایمرجنسي بیس باندې جوړ کړی وي دا دې جوړ دي بقایا میلمانه چې څونه دي نه هغو ته موږ دلته ویلکم کوو هغه دلته کې راځي او د دې ځای دغه د مهمان نوازۍ هغه لوک چت دي او دا هغه ځای د خپل کډې او دا ټول راولي د ځان سره دلته دي راځي ډېره خپل په آپ کے ساتھ خپل په کړهو باندې مطلب د خپل وطن کې ځای دوباره بحال کړو او د دې امید ساتو چې دا څنګه مخکې دي دا مهمان نوازۍ دا روایت هغه برقرار ساتي او سره چې څنګه دا خبرې وکړي دا حکومت د زمونږ دا مطالبه ده چې دا روډ او کم د بجلی دا سیستم چې کم دی خاص کر په دې صبر اسکرین باندې ځکه وایي چې زمونږ د سیستم د مشرات دي د حکومت ته پکار دی چې هغه دې ته کې د بجلی دا سیستم چې دا ځل ځل ورته برابر کړي او ټولست حضرات ته دا درخواست کوو چې دلته کې امن دی او امن سواد دی او ماشاءالله هر څه تقریبا باندې وي د ګډي بحال دي هغه د ریکوست کوو چې سره د فیملی نه بلا خوف او خطر راځي او مبارز او اعلام او مدد د دې نظارو نه خو اخلي هغه ته درخواست او حکومت ته دا درخواست چې د دې خلکو پر مسایلو باندې غور او خپل نور راځي او د بیا پر کې ورکو مبارک شي د دې خپل ډېر لږ وخت کې خپل وطن بیا بحال تاسو د افسوس خبره خدا ده کنه د خوشحالۍ خبره نه ده شیر علي خان صاحب او د افسوس خبره نه ده د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا هر یو کس یو ډول په بارنګ کې کولوي دي نو د دې سره حکومت هیڅ قسمه امداد نه کوي هغه د نگران حکومت دی هغه د دې سابقه حکومت نو هغه وخت کې په سابقه حکومت کې دا بازار ورشو دی دی بازار ته کوستو پورې دی پورې طرف باندې یو وټه کول غواړي هغه تیر شوی حکومت او وسیلې حکومت بالکل باغ باندې هیڅ قسمه دغه اکشن نه اخلي چې دی پر دې ټول خلکو باندې دا هوټلې بندي کړي او د یوې وټې هغه کوشش نه کوي چې یو وټه دی بازار ته وشي یا دا ورو سینټ شي چې دا ټول هوټل والا خپل هوټل په خپل باندې بولاو دي او دا افسوس وکړه چې څومره وخت تیر شو په دې خاطر کې نیمه بجلی نشته دا څومره د افسوس خبره ده بل خبره دا ده چې دلته خلک لګیاري خپل وطن ته لګیاري خپل وټلې بهالي نو دا خو د خوشحالۍ خبره ده موږ خلکو ته په دې بارے ته پراتو باندې هرکلی وایو خو زه زیات خفه په دې خبره باندې یم چې یاره نه اهله خلک دی که فرض که دا نګران حکومت دی که د دې نه مخکې دا کسانو دا ټول نه اهله خلک دی چې دې بارے نه هغوی کم عزت ورکړی دې بارے نه هغوی کم منتخب کړي وو هغو د دې لپاره هېڅ ونه کړل نو زه د دې موجوده حکومت نه دا مطالبه کوم چې مهرباني وکړئ او راشئ دا بحرین د سوات یو رونق دی بحرین د مدین د کالام دا یو منځ یو ځای دی څومره خلک چې دلته راځي مونږ په خپله د مدین نه راځو دلته په دې ځای کې ناست یو او دلته په بحرین کې چکر ته راځو خو اوس چې راشو نو د افسوس خبره دا ده چې یاره په دې کې په دې نیم بازار کې بجلي نشته دا ولې نشته دا ولې دونه ګران کار دی که فرض که دوی د بحرین هوټلې بانکۍ چې یاره د بحرین هوټلې خرابېږي نو هغه د وټې خبره ده معمولي غونډه کې وټه ده هغه نشي کولی سیلاب خو د الله له طرفه یو عذاب دی راځي نن سبا راځي بله ورځ راځي کال پس راځي لس کاله پس راځي موږ له پکار ده زموږ د حکومت له پکار ده چې یاره دی خو فی الحال د دې خلکو دادرسي وکړي که نو دوی ته ورته وکړي د دې خلکو له اجازت ورکړي ایس سیف ډي سیف ته زما دا درخواست دی چې د خلکو له اجازت ورکړي برای مهرباني تاسو هېڅ تعاون مه کوئ دوی په خپله خپلې هوټلې برابروئ خو تاسو دا اجازت ورکړئ ډېره مهرباني به ډېر شکریه به